پر امریکایانو د برید نه کولو مطلب څه دی؟ کابو 2 ورځې کېږي چې د ځینو وطنوالو غیرت را ژوندی شوی. غوسه دی چې طالبانو ولې ویلي چې نور به پر امریکایانو برید نه کوو. بس دا ټکي یې رانیولي او د طالبانو خلاف یې چې څومره وس رسېږي د الفاظو استعمالول یې شروع کړي دي. خو حقیقت داسې نه لکه دوی چې فهم ترې اخیستی. حقیقت دا و چې د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي و چې کله توافق نامه لاسلیک شي نو امریکایانو ته به د وتلو خوندي لار ورکوو او په هغه وخت کې چې دوی افغانستان پرېږدي پر دوی به بریدونه نه کوو. نو غوښتل مې د دغو وطنوالو سره چې اکثره یې د حکومت فیسبوک چلونکي او معاش خواره دي په خبره ځان پوه کړم، لکه څنګه چې دوی له طالبانو وضاحت غواړي همداسې له دوی څخه یو څو سوالونه وکړم. د دوی دا غوسه او غیرت هغه وخت چیرې و کله چې امریکایانو پر افغانستان برید وکړ. دوستم کرزی، ګل اغا شیرزی، باچا خان، حضرت علي او نور همداسې خلک ورته مخکې وو او وطن یې ټول ورباندې اشغال کړ او همداسې لسګونه افغانان کیوبا او زرګونه د باګرام او څرخي په زندان کې بندیان کړل او تر اوسه بندیان دي. خیر دا به هم پرېږدو. دلته امریکایانو پوځي مراکز جوړ کړل. له ننګرهار نه تر هرات او نیمروز تر بدخشان یې وطن اشغال کړ. کله به چې طالبانو په همدغو مراکزو بریدونه کول، اکمالاتي کاروانونو ته یې کمینونه نیول، نو د امریکایانو په دفاع کې به جنګ چا کاوه؟ د دروازو پیرهداران او د اکمالاتي کاروانونو رهبران او محافظان چې سکوټیان یې هم بلل څوک وو او تر اوسه چیرې دي؟ د ناټو سره د دایمي اډو تړون چې لاسلیک کېدو کله مو هلته غږ پورته نه کړ چې دا تړون خو د افغانستان د دایمي اشغال تړون دی، ولې او په کوم قیمت تاسې دا تړون لاسلیک کوئ؟ ښه تړون خو لاسلیک شو. امریکایانو ویل د دې تړون په بدل کې به موږ ستاسې د وطن ساتنه کوو. پر کنړ چې راکېټونه اورېدل، د تورخم دروازه چې جوړېده او د ډیورنډ تار چې اکثرو ځایونو کې د افغانستان پر خاوره کې دننه ولګول شو، هلته تړون خیل او ورسره د اوسنی غوسناک مخلوق چیرې وو؟ د 18 کاله د ترهګر په نوم امریکایانو افغانان وژل، ړندې بمبارۍ او چاپې روانې وي. له زرګونه کیلومترو لرې نه راغلی امریکایي څه خبر و چې طالب او نه طالب څوک دی؟ هغوی خو فقط په دې پوهېدل چې څوک چې ډالرو تلکۍ خوروي، په عملیاتو کې مرسته راسره کوي، زموږ اهداف پر مخ وړي، هغه طالب نه دی، او څوک چې زموږ اشغال نه مني هغه طالب دی. نو دا چاپو او بمباریو کې چې د امریکایانو سره چا مرسته کوله، د خپل ورور د کور پر دیوالونو ور اوښتل، د هغو خلکو پر خلاف د اوسني غوسناک مخلوق غبرګون ولې نه ښکاره کوي؟ طالب دا نه دی ویلي چې پر امریکایانو برید نه کوو. دا د طالب د سرښندنې برکت و چې ناټو یې د مذاکراتو میز ته راکش کړه. همدا د طالب د بریدونو زور و چې امریکایان د وتلو لار تر غواړي. کنه لکه څرنګه چې اشرف غني د آرګ نه باګرام ته په ورترپکو و او هلته ټرمپ د خپلو پوځیانو په قطار کې ودرولو، همداسې به طالب هم باګرام ته ور روان وای. ستاسې غوسه اصلا په دې وجه نه ده چې طالبان پر امریکایانو بریدونه ولې دروي، بلکې په دې وجه ده چې طالبانو بریدونه ورباندې بند کړي، امریکایان ووځي، بیا به زموږ راتلونکی څه وي؟ ستاسې له راتلونکي خو نه یم خبر، خو دومره باور لرم چې د افغانستان راتلونکی اسلامي نظام دی چې د طالبانو د همدغو بریدونو او 18 کالو سرښندنې له برکته به حاکم کیږي.